بسم الله الرحمن الرحیم. باب صدقة الفطر. بوب دا په بیان د صدقې د فطر شه، یعنی سرسیا. زکات و سرسیا دواړه عبادات مالیات او صدقه فطر سرسیا واجب ده او زکات فرض ده، ځکه یې د سرسیې احکام د زکات د احکام نه ورسته ذکر کړل. د صدقې معنا دو عطیه او مراد د صدقې نه هغه عطیه دو چې د الله تعالی د نزدېکت حاصلولو په امید باندې ورکړل شي. د صدقې فطر تعریف: دمرا مالدار مسلمان چې په د باندې زکات واجب وي یا زکات خو نه په واجب او د استوګنې کېر او د ضروري سامان او اسباب او اوزار نه علاوه د سره د دمرا قیمت زیاتای مول اسباب وي چې ایک قیمت باندې زکات واجب کیږي، نو د کم ای پورې باندې د صدقه واجب وي. کا په ایک مول باندې کول تیر شو وي او کا نه په تیر شو، هغه مول کا د تجارت وي او کا نه وي د تجارت، دغه ته صدقه فطر یعنی سرسیا وي. د صدقه فطر مشروعیت د زکاتنا مخشه سندو هجری شه د کامید نه د ورځې مخشه روغای، نو نبی علیہ السلام د عید نه د ورځې مخشه خلک ته خطبه ورکړه او په هغه شه د سرسی تعلیم ورکړه. صدقه الفطر واجبه علی الحر المسلم. صدقه د فطر واجبه دو په هر ازول مسلمان باندې ادا کانا مالکان لمقدار النصاب، هر کله چې دای وی مالک د مقدار د نصاب، فاضلا عن مسکنه و ثيابه و اثاثه و فرسه و سلاحه و عبيده للخدمه. نصاب دا موصوف شو، فاضلا عن مسکنه و ثيابه و اثاثه و فرسه و سلاحه و عبيد الخدمه دای صفات چې دای مالک وی د مقدار د داسې نصاب چې هغه زیاتای وي د مسکن لوی د استوګنې کېر دیدنه او د جمعې دیدنه او د سامان دیدنه او د وس په دیدنه او د وسلې دیدنه او خدمت د غلامانو نه په دغه نه چې زیاتای وي. یخرج ذالک عن نفسه او بوسی و دغه سرسیا د خپل ځون نه یا وعن اولاده الصغار و د خپل وړي کی اولاد نه یا وعبيده للخدمت و د خدمت د پورا د خپل غلامانو نه وادا وبوسی. ولا يؤدي عن زوجته و نو ادا کوي سرسیا د خپل شوزه د طرف نه، ولا عن اولاده الكبار و نو د خپل ستره زمونه د طرف نه، و ان كانوا في عياله اگر کا د په ذمہواری شه اغاستر الودینا استیجی او بیا وا د شوزه و د ستره الوده د طرف نه دای سرسیا نه پرې کو. ولا يخرج عن مکاتبه و نو و بوسی سرسیا د خپل مکاتب غلام د طرف نه. مکاتب غلام هغه وی چې مالک د سره دا لیکل کړی وي چې یعنی ته د ما مزدورا غټلی کوا چې مو ته زمره پیسې پیرا کې بیا وته آزاد وي، بیا کا پیسې پیرا کړلې بیا ودای آزاد شي او کچره پیسې پیرا نکړلې یا په قرضه وو وشتلې په دای هغه سه غلام پوتې شي، د هغه د کتابت ولا هغه حد ختم شي. ولا عن ممالکه للتجارت. ممالک جمع د مملوکون معنا غلام، ونه د خپل هغه غلامانو نه چې د تجارت ته پورای. دا عبارت ترجمه یې غلطه پرونی سره صدقه فطر واجب په هر آزاد مسلمان باندې هر کله چې دای مالک وي د دمرا نصاب چې هغه زیاتای وي د استوګنې د کېرنا او د خطنا او د سامان نه او د اوس پنا او د استعمال د وسلې نه او د خپل خدمت غلامانو نه، نو اوس وی دای دغه سرسیا د خپل ځون نه یا او د خپل وړي کې زمونه نه یا او د خدمت غلامانو نه یا ونوې اوسې د خپل شته طرف نه ونه د ستره زمونه د طرف نه اگر کا غسل زمون د په ذمہواری شي او نو اوسې د مکاتب غلام نه ونوې د تجارت د غلامانو نه اوسې. د صدقه فطر حکم د اکثر شوافیغ و اکثر ممالک و د حنابلہ په نسبت د صدقه فطر فرض ده،
لیکن د دې باوجود یا د دې په نسبت باندې د سرسید منکر دا کافر نشي او د احناف په نسبت باندې صدقه فطر فرض یا نه دو سنت یا نه دو بلکې واجب دی. د صدقه فطر د واجب کېدل د پوره درې شرطونه دي چې سړی آزاد وي او مسلمان وي او دریم شرط دا چې صاحب نصاب وي. دغه دریم شرط متعلق دوه مذهبونه دي. د احناف په نسبت باندې د سرسید د واجب کېدل د پوره د زکاتو باندې مالک د نصاب جوړېدل شرط دي. اگر چې مال نامې کېدل شرط نه دي نه په دغه مول باندې کول ترېدل شرط دي. چنانچه کچره د چا څنګه مال تجارت ریږي پیسې یا سره در سپین زر نه وي بلکې صرف غلا وغیرہ په قدر د نصاب یا د نصاب نه زیات د عید پورې باندې موجود وي نو په دغه باندې صدقه فطر واجب ده. د باقي درې امامون چې شل د امام ابو حنیفه صاحب نه علاوه د دې په نسبت باندې د سرسید د واجب کېدل د پوره حصہ نصاب شرط نه ده بلکې په مالدار او په غریب په هر چا باندې واجب ده. او دې په نسبت باندې صرف دومره ضروري ده چې د دغه سړي څنګه د خپل او د خپل بل بچي د یو ورځې خرچې نه علاوه دومره مول وي چې هغه مول زکات صدقه فطر ادا کول شي. یعنی هغه ولا مسله بیا سرسید شي سخت ده. د احناف دلیل داغه دا چې په قرآن مجید کې صدقه فطر باندې د زکات اطلاق شو ده. لکه قرآن مجید کې سی قد افلح من تزکا. اکثر مفسرین د قول مطابق د تزکا نه مراد صدقه فطر ادا کول دي. چې کله سرسید زکات وویل شو نو د دې نصاب و اغاوی چې کوم نصاب د زکات ده او د صدقه فطر د واجب کېدل سبب هغه ذات ته چې د یو خرچه سړی برداشت کوي چې د دې په واک شوی دغه ټولنه اولینای مصداق د سړی خپل ځون ده. سړی خپل ځون ته خپل خرچه یا پیرا کوي او په خپل ځون باندې سړی ته ولایت یا حاصل وي. دغه رنګ په دغه شی د دنه بالغ اولاد یا داخل ده. دغه رنګ د خدمت او غلامون دغه ټوله طرف نه سرسیا واجب ده او بالغ اولاد او شزه په دغه شی داخل نه دي. یعنی د شزه ویلې چې په دغه دوی باندې د بالغ اولاد او د سړی شزه په دغه باندې سړی ته ولایت تامه حاصل نه وي. والعبد بین شریکین لا فطرة علی کل واحد منهما. و غلام په میوز د دوی شریکې شه نشته دو سرسیا په یو کس باندې یو غلام دا د دوی کسونه په گاډه ده ایسی په یو کس باندې د دو غلام سرسیا نشته. مطلب دا چې کچېره یو غلام د دوی کسونه په مانس شه په گاډه وي بیا په اتفاق ته علماء سره په دواړه شه په چا باندې د دو غلام سرسیا واجب نه دو ځکه چې په دواړه شه یو کس تایا ولایت تامه حاصل نه ده مکمل ملکی نه ده کنه. او د غرنګ نفقه کامله یې په یو بندا نشتا نیمه خرچه غلام باندې یو کس کوي نیمه خرچه بل بکای. د غرنګ مکمل واک د یو کس یا په غلام شنشتا د نیم واک د یو د نیم د بل نو واک یا مکمل نه دوته حاصل او خرچه یا مکمل دای نه پکای. لہذا د دغه غلام سرسیا یو مالک بندیان نو واجب و یؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر. و مسلمان آکاوه سرسیا پر کای د خپل کافر غلام نه یا مسلمان مالک نصاب سړی کچره د یو کافر غلام مالک وو بیا په د باندې د کافر غلام سرسیا واجب دو ویل چې مسلمان آقا تا په کافر غلام باندې ولایت کامله حاصل ده و د خارج وغیرہ یا مکمل دای برداشت کوي. چنانچه چې کله سبب د واجب دل د سرسیه موجود ده نو سرسیه ادا کول وا واجب دی په باندې. والفطرة نصف صاعن من بر و سرسیه نیم یجدا د غنم نه بر غنم توی او صاع من تمر او زبیب او شعیر یا مکمل یجدا د خجیر یا د ممیزون یا د حربشه. والصاع عند ابي حنيفه ومحمد 8 ارطال بالعراقيه. و یجا پنیز امام ابو حنیفه و محمد رحمهم الله
وته ریت لدا په عراقي سره. وقال ابو یوسف 5 ارطال وثلث رتلن. او د امام ابو یوسف صاحب په نسبت باندې یو یجا 15 رتل و د بل رتل درېمه حصہ یعنی 5/1/3 رتل. دا د ابو یوسف صاحب څنګه د یجی وزن دا مامیسون اربشه جیور وغیرہ نه چې کیما سرسیا ادا کیږي بل اتفاق په هغه شی پیرا یو یجا ورکول واجب دي. په اختلاف په دې شي دا چې کده غنم نه سرسیا ادا کېدلا به سمرا لازماوي. د امام مالک صاحب، امام محمد صاحب او د امام شافعي صاحب په نسبت باندې د غنم نه یا پیرا یو یجا په یو سړی واجب دو. او د امام حنیفه صاحب او د صاحبین او د جمهور فقها په نسبت باندې د غنم نه صرف نیم یجا واجب ده. دا عمدة القاری شپږم جلد ویلی دی. د امام حنیفه صاحب دلیل دا روایت ته د حضرت ثعلبه رضی الله عنه یغ الفاظ دی او نصف صاع من برن. دا د طحاوی شریف د جلد 1 حدیث نه یو جمله راغلی دو او نصف صاع من برن یا نیم یجا د غنم نیم یجا چونکه د ثعلبه رضی الله عنه په روایت چې راغله ده نو دغه د امام حنیفه صاحب دلیل ده. د دغه روایت نه د احناف مسلک صفا د سړی په سمجھ ارسي. دنه بعد امام قدوری فرمایي چې د صاع یعنی د یجی په مقدار شیا اختلاف شته. د طرفین په نسبت باندې عراقي وته رتلنا یو یجا جوړیږي او د موجوده زمانه د ګرام په حساب سره 3 کیلوګرام 184 ګرام او 272 ملی ګرام د یو یجی وزن ده. لہذا نیم یجا 1/1/2 کیلو 92 ګرام او 136 ملی ګرام وزن لري. او امام ابو یوسف صاحب د مدنی یا د حجازي یجی اعتبار کړه دا. او حجازي یجا چې دا هغه 5 رتل او د سلارم رتل درېمه حصہ 1/3. ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر. واجب دل د سرسیه متعلق کېږي تعلق لري پر خاطر د صبح صادق سره د کامید پورز باندې چشپا وچوي بس په دغه وخت باندې سرسیا واجب شله. ومن مات قبل ذلك لم تجب فطرته ومن اسلم. فمن مات قبل ذلك پس هیڅ چې وفات شو مخشه د کامید د ورځې صبح صادق نه د شپه چې پرې کېږي د کامید د دغه وخت نه مخشه سړی وفات شو نو په دغه بندا فرقه نشته. لم تجب فطرته نشله واجب سرسیا په د. ومن اسلم د غرانګه یو سړی کافر وو د شپچوي په وخت دغه نه ورسته اسلام وروړ اس د بندا فرقه واجب کېږي. او ولدا بعد طلوع الفجر یا هغه بچای چې دای پیدا شو د صبح صادق نه ورسته لم تجب فطرته نو واجبېږي سرسیا په باندې. د احناف په نسبت د عید الفطر د شپې دی وخت نه سرسیه ادا کول واجب شي. چنانچه کیم سړی چې په دغه وخت موجود وي په دغه باندې سرسیا واجب دو. او چې کیم سړی په دنه مخ شمر شي یا دغه وخت د تیرېدل نه بعد دای پیدا شي یا دغه وخت د تیرېدل نه بعد دای مسلمان شو په دغه باندې سرسیان نه واجب. والمستحب ان يخرج الناس الفطرة. ومستحب دی چې وبوسي خلق سرسیا یوم الفطر پورز د کامید قبل الخروج الى المصلى عیدگاه ته د تلل نه مخشه یعنی د عید موضوع ته د تلل نه مخشه چې دای عید پورز سرسیا وبوسي. فان قدموها قبل یوم الفطر جازا پس کچا مخشه کرا سرسیا د کامید د ورځې نه جازا بیاراودو دغه یاراودو. وان اخروها عن يوم الفطر وکچره په سټی کړه د کامید د ورځې نه لم تسقط سرسیا د دنا سکته جنا یعنی سمای خلاصې جنا وکانه علیهم اخراجها و دی په دبنده واجب یاستل سرسیا. مطلب یې دا شو چې د کامید پورز باندې خلک د پردا خبره مستحب دو
چې دی د عید موضوع ته د روانګي نه مخکې سرسیا وباسي او کچا د کامل د ورځې نه سرسیا مخکې ادا کړه بیا جایزه ده او که د کامل د ورځې نه وروسته ادا کړه بیا د ده دا سرسیا نه کېږي او د ده د زمینه سرسیا ساقطېږي یا نه ده پر ذمه د سرسیا دغسې پاتې وي بس